السلام علیکم ملګری دا ډېرې ملګری په فرمایش باندې بیا یو غزل سره شیر کوي بخښنه غوړي ورته وایي چې خړې پګړې په سره وي و مرکاته درسي خړې پګړې په سره وي و مرکاته درسي فیصله نه کوي قسم دی و پیسا ته درسي خړې پګړې په سره وي نه په کیسه پیږي درشي و تو ته د وجرات په پیسا پیږي چې د مرچلان بروي کله بوډا پیږي بیا خو ځوانونه مرلاشي چې دا تکړه پیږي د رزق خود پیږي دا خو په شپه پیږي نه چې د پیسې خبره وي مالک بوډا پیږي د سر اسکشي ګوشي په مشوره پیږي د سر سودو د کاوي په سودا پیږي د غدارون دي کنه ټوله دنیا پیږي د غدارون دي کنه ټوله دنیا پیږي لانجا کو څنګه را جوړه په لانجا پیږي وړکی کو سره په وینې په داس پتنا پیږي میشتوس خو نه پیږي سره په لا پیږي میشتوس خو نه پیږي سره په لا پیږي د دین د پوره رولاژلې دنیا ته خړې پګړې په سراوي سی مراکاتا قسم دنه کو پیسې لا درسي پیسې تا خړې پګړې په سراوي سی مراکاتا خړې پګړې په سراوي دامه کیسه جوړا دو د شیر په ژبه اوروا دامه کی لا جوړا دو چې ملکون دیر شي وته تا چلانجا جوړا دو ته په نه خبر چې نه د چا جوړا دو دای درته وایي چې نه خبر پلان کې مرچا جوړا دو وی سی و میشتا ویل ملای کاژا جوړا دو بلې د مو په زوی شه بزل په شپه جوړا دو ځکه مې تور چې پکتا د سره جنډا جوړا دو هاي مالکا شپه یې چې تو پتنا جوړا دو وای داس ورته وایي ملا ته نه دو جوړا دني کدا دا جوړا دو بیا د پدا ملا شترنګ دوا جوړا دو توبه خدا توبه زکه میر نه دو جوړام زکه الله جوړا دو وای توبه خدایا تو څنګه را زمونه جوړا دو حق ویل نکړي بس حیران یا داس مناتا خړې پګړې په سراوي کی مارا کاتا خړې پګړې په سراوي مو ته کیسه وکړه ملګری سوچ په وکه چې مو په چا وکړه ملګری سوچ په وکه چې مو په چا وکړه چې شیماتی نه کوي مو په دالا وکړه ټول کس نه یې داوه مو خو په دعا وکړه ټول کس نه یې داوه مو خو په دعا وکړه د میش په کلی شو یو د دغ رانجا وکړه میش فیصله تا ورتلی دا مې را دا وکړه خو خیر د لوړي ورت چې میش جرګا وکړه په میش نو واخ کسه ولم واش پا وکړه نامالک زیور وشبه مو چې اندازا وکړه چې ای شاعر نور اسلام استدا قاتل انجا وکړه بادی و خود کا کار چې کده مالک ته مشوره وکړه په بادی و خود کا کار چې کده مالک ته مشوره وکړه یو غریبی وی بل بادی سیخو وژاړاتا خړې پګړې په سراوي سی مراکاتا قسم داینه کو پیسې لا درڅي پیسې تا خړې پګړې په سراوي سی مراکاتا ډېر مننه